خاص کر هغه مرګرو ته وایم چې د چا پلار وفات شوی دی او د هغې سره د هغې خویندو حق ورسره دی او دا حق نه ورکوي او قرباني کوي، هسې ځان مه ستړی کوئ. علی الاعلان ګورئ دا خبره کوو، د الله په خپل دربار کې نه قبلوي، والله العظیم نه قبلوي. کله چې زما ستا په ځمکه کې زما ستا د خور حق پروت دی، زما ستا د ترور حق پروت دی، میراث را سره دی، حرام ځمکه را سره ده، پردی حق را سره دی، څومره چې ما ته ځان ستړی کو الله په خپل دربار کې نه قبلوي. یوازې رب العالمین خر، سپی او خنزیر نه دي حرام کړي د هغې غوښه خوراک. هغه غوښه هم خرابه ده، هغه غوښه هم حرامه ده، هغه غوښه هم نجسه ده، هغه غوښه هم پلیته ده. کومه غوښه چې د اختر په سار ما او تا خپل ځان ته په پلیټ کې کیدو او هغه قربانۍ څاروی ما او تا د خپلې خور او د ترور د ځمکې په پیسو باندې اخیستی. دا د خنزیر نه هم بدتره غوښه ده ما او تا چې خورو. پسان د هغه سپو مثال دی، اجتمعوا علی جیبه، چې په مرداره باندې را جمع شوي یو ټول هر سړی پلار ښځه بچي اقربه او رشته دار دا ټول یې را جمع کړي، خانک ته یې کېنولي او په هغه پیسو باندې قرباني اخیستې چې هغه په حرامو پیسو ده، د ترور او د خور حق او په هغې باندې قرباني اخیستې. دا خوړونکو مثال د سپو دی او دا کومه غوښه چې ورته پرته د دې مثال د خر او د خنزیر دی چې دی خوري. دا دومره خطرناکه مسله ده، موږ د دې خبرې سوچ نه ساتو، پروا د دې خبرې نه کوو. حرام خورو او وایي خیر دی، په موږ کې د چا څه کار دی؟ نه، اول د خپل میراثونه ورکوي، د خور حق جدا کا، د ترور حق دی جدا کا، خپل مال حلال کا، د هغې نه پس بیا رالګه او د الله دپاره قربانیانې کوه. رب العالمین په خپل دربار کې بیا قبلوي ان شاء الله تعالی.